السلام علیکم ګرانو دوستانو. نننۍ موضوع د ډیره هامه موضوع، ډیره ضروري موضوع ده. که چیرې ستاسو په ټلیفون کې غلط ایډزونه راځي، غلط نشرات راځي، کله ستاسو د ټلیفون ډاټا خلاصه کړئ نو تاسو دلته په سرچ کې غلط نوټیفیکیشن راځي، غلط ایډزونه، غلط اعلانات راځي. نو بیا تاسو حیران شئ چې خدای پاکه دا مونږ څنګه په ټلیفون کې بند کړو، د دې مخنیوی مونږ څنګه وکړو. نو راځئ چې زه تاسو ته نن سټیپ بای سټیپ وښیم چې په دې طریقه سره تاسو دا ایډزونه بندولی شئ، ډیره په اسانۍ سره تاسو بندولی شئ. نو ګرانو دوستانو دا ایډزونه تاسو په دوه طریقو سره بندولی شئ. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. نو تر ویډیو شروع کولو مخکې تاسو څخه خورا درنښت یوه هیله کوم، که چیرې تاسو زموږ په چینل کې نوي یاستئ زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د ګنټۍ نشان هم وکړئ، زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې په وخت در ورسیږي. ویډیو له نورو ملګرو سره هم شیر کړئ. نو راځئ چې شروع کړو. نو را به شئ تاسو اول دې سیټینګ ته په دې باندې به داسې کلیک وکړئ، بیا به راشئ په دې ایپس باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو دلته کروم براوزر باندې کلیک وکړئ، بیا به راشئ دلته به دې نوټیفیکیشن باندې کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو دا به داسې آن وي، تاسې به یې آف کړئ. داسې کله بند کړو نو بیا به تاسو ته هېڅ رقم غلط نوټیفیکیشن نه راځي، تاسو ته غلط ایډزونه به نه راځي. که دا ټول بندوي هم صحیح ده، او که تاسو غواړئ چې نه خالي هغه غلط ایډزونه دې بند شي نو بیا به راشئ دا به داسې آن کړئ. آن به وي، تاسې وبخئ آف به یې کړئ، بند به یې کړئ. نو کله چې دا سیټینګ پکې وکړو نو بیا به تاسو په ټلیفون کې هېڅ رقم غلط ایډزونه نه راځي، غلط اعلانات به نه راځي. نو دا لومړنۍ طریقه. دومه طریقه یې دلته را به شئ په دې کروم باندې به کلیک وکړئ، په دې کروم براوزر به داسې کلیک وکړئ، بیا به راشئ په دې 3 ډاټ نشان باندې په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو دلته به په دې سیټینګ اپشن باندې کلیک وکړئ. په دې سیټینګ باندې چې کله کلیک وکړو بیا به راشئ دلته په دې سایټ سیټینګ په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې کله کلیک وکړو دلته به راشئ په دې نوټیفیکیشن په دې باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو دا به داسې آن وي، تاسې به یې آف کړئ. بیا به راشئ په دې اپشن باندې به کلیک وکړئ. کله چې په دې باندې کلیک وکړو دا هم داسې آن وي، تاسې به یې آف کړئ، بلاک به یې کړئ. بیا به راشئ په دې ایډز په دې باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې کله کلیک وکړو دا هم داسې آن وي، تاسې به یې آف کړئ، بلاک به یې کړئ. نو کله چې دا درې سره اپشنان بلاک کړلو او دا سیټینګ مو پکې وکړو نو بیا به هېڅکله هم ستاسو په ټلیفون کې غلط نشرات او غلط ایډزونه نه راځي، غلط نوټیفیکیشن به تاسو ته نه راځي. هغه که د کروم براوزر له طرفه وي او که د ګوګل له طرفه وي، که د هر براوزر له طرفه وي، تاسو ته به بیا غلط ایډزونه، غلط نشرات نه راځي. نو ډیره خوندوره طریقه ده. نو کوم چیرې ویډیو خوښ شوي ویډیو سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، په څنګ کې د ګنټۍ نشان مو وګورئ چې زموږ هره نوې ویډیو تر تاسو پورې په وخت ور ورسیږي او له نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ. د الله په امان.